او عباداتو سره برکات تړلی شوي. تاسو په دې تجربه وکړئ. په رمضان کې کاروبار دکانداري کمه وي. ګوره خلک اکثر سهار کې ناوخته ځي بازار ته او ماښام مونځ نه مخکې مازدیګر نه پس بیا سړي لاړو خوند نه ورکوي چې په دکان کې کښېنو چې مازدیګر مونږ ډایرکټ کور ته را روان خو دی به په دسترخوان هغه څه خوري چې ټول کال به یې نه وي خوړلي. په دسترخوان به داسې نعمتونه پراته ته به حیران شي نور کال ته نه وینې نه ورته اوسګارېږي دومره منډو ترړو کې به کار به هم ډېر کې منډې به هم ډېرې وي خو داسې څیزونه نه خوري لکه په رمضان کې. دا د عباداتو برکات دي. که موږ کالو سره داسې عبادتونه وکړو قرآن کې را سره الله وعده کړو د الله قانون مو نافظ کړ. د الله قانون د الله په کتاب او د نبی علیه السلام په سنتو فیصلې شروع شوې زموږ په معاشره کې. الله موږ سره وعده کړې ده او دا وعده یهودو نصاراو سره هم کړې وه. که تاسو په دې خپل تورات عمل وکړو یهودو ته ویلي نصاراو ته ویلي که په انجیل او زموږ امت ته وایي که په دې قرآن هم عمل وکړو د دې په قانون نظام باندې عمل وکړلو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. د برز اسمان نه به هم رزقونه راځي برکات او د لاندې ځمکې نه به هم خزانې درته کولاویږي او رزقونه به خورئ. الله رب العالمین دې سره نعمتونه فراخه کوي زما محترم ورونو.